که څوک غواړي چې الله دې د روزي حفاظت وکړي، د چې کوم مال او دولت ګټلی چې دې حفاظت دې وسي، څوک دې نه غلا ونه کړي، یو دشمن دې ته تاوان ورونه رسوي. نن سبا خو دغه ډېر غټ غم دی چې ته به پیسې خپلې وګټې، خو لیکن رشته داران او دغه نور خلک دې ته دا به نه غواړي چې ته دا پیسې ولرې، دوی تا ته هغه نقصان در رسوي، تا ته په قسم حالاتو کې تا ته نقصان در رسوي، ستا په پټه باندې تا ته نقصان در رسوي. که غواړې چې ستا د مال ستا د اولاد حفاظت وسي، دغه یو وظیفه ده، سهار او ماښام یې کوئ. الله به د دې وظیفې په برکت سره به ستاسې د مال هم حفاظت وکړي، الله ستاسو د اولادو هم حفاظت وکړي. هغه وظیفه سهار او د ماښام د لمانځه نه بعد ویل کېږي، یا باسطو یا حفیظو. دغه چې کوم انسان 100 وارې ووایي سهار د لمانځه نه بعد، دا وظیفه چې انسان 100 وارې ووایي د سهار د لمانځه نه بعد او 100 وارې د ماښام د لمانځه نه بعد، د وظیفې په برکت سره به الله رب العزت د ده هم حفاظت کوي، د ده د مال به حفاظت کوي، د ده د روزۍ به حفاظت کوي، د ده اولاد به حفاظت کوي الله رب العزت.